خدای نیو مسجد چاته غي څلوېښتو نفرو سره وي صوتي پرېږدم موږ صوتي خدای صوتي دې پرېږدي قسم د ټول دي در بدر ګیلمن و ټول ګیلمن په خدای کې دې غلط یو نفر وایي ملا ته ورغی مولوي صاحب ما اول څوک دی او اخر مې څوک وایم نه پسې اول دې نه یم اخر دې په اول کې دې په وخت کې اذان کوم په اخر کې جنازه کوم وایم نه ستا سوال دې له سره باندې وکړو وایم مولوي صاحب پرون له چا سره جنګ سره تو ستا دې هغه اول دې هغه اخر کړ یو بل ملا ته وایي په نو چس ما سره جمع راکوئ جمع د کوم خو تر ما مخته به تاسو شوژدې ته ځئ وایي ولې وایي خیکتاګ مې چیرې بل ملا وایي نجلۍ سبق وایي دغې وایي خیکتاګ چیرې وایي ته ورته دا دال ده دا زال ده دا کته څال ملا وایي ډاکټر ښځه وروسته یاري پړ مخې کړه دلته دوربین بغل کړه دلته بیا شا پکې دلته وایم ملا ورته ډاکټر صاحب ته د دا لیک دوا ورکړه غودو ته بیا بل وارې راغله دغه د دې د تاڼي وایي د خپل شیخ ریلې بیا ډېر مضبوط پرې کړه اتیا شاته باد پرې اتیا وایي کونې ته څوک وکړي چې ورور دې په سرو وینو کې غړي ته به جېږه بل کلي کې وایي واده ولېوني وایي د خپل شیخ ریل وایي څه لیونی څه کوې وایي واده ده وایي واده خو پردی ده وایي دی خو دې تیار یې یو بل لیونی لکه دا بشیر پلار ته وایي ګوره ګلاله باید ګر که دې عادیت کنځاوي کړي وي اولاد تر ښځه دې کړي یو دغه سړي ته یې ښځه کړې لکه دا بشیر داسې خدای عجز وکړه وایي د نکاح په شپه یې لکه دې شرمېږي ته وایي سوکا په غوږ کې ورته وایي زه خبر شوم چې ته کوس ورکړه کوچیانو ته وایي واده وي بیا ملا نه اوس نکاح وتړي د میړو ته خپله یې تړو پیمانده مې که دی نه و موږ به ژوند نه کوو ته وایي دی دله ورته وایي تېر بېر خوښ دې ده دا کېر وایي ښځه ته وایي تس پس خوښ دې ده دا کوس بشیر دا چینی سره کېنوه دا ډېر ښه چې ته ټر وکړې په ده بیا اړوي او دی پېښه ده وایي یو دغسې هلک وایي له پلار سره پروت پلار